رخچه خو روغه معلومیږي رخصه خو دغه بس رخصه مازې یو ټیر یې پنچر شوی دی دغه شیان چې خرڅول معنا دغه ګمان دا بلاوې کې خرڅولې دغه ټیرونه یې خالي پنچر شوي نور شی هم نشته په موټر کې شی هم نه و نه په دې رخصه کې شی اوس بم په دې رخصه کې حاجي صاحب تا په دې پیښه کې په دې حادثه کې څوک شهیدان سوي ما دي یو زوی د یوه مې زوی شهید سوی د یوه مې ورېره ټپي ده ښه خدای پاک دې هغه درته جوړ کړي دلته دغه راغلی و رخصه راغلی ولاړ و سوداګر و سودا دا شیان یې خرڅول اتیا هلکانو دی ورسپینه ورته راوړې ده هغه څه خبر دي چې دا څه شی دی اتیا هغه چې هغه ورته ویلي چې دا زه نه کوم اتیا دا سوداګر ورته ویلي دا سوداګر ورته ویلي چې دا زه نه کوم اتیا هغه ورته دا واخلي دا زه نه کوم اتیا هلکانو خواته سره ولې ده اتیا چې ودلې ده اتیا دغه درې ځوانان چې وو دغه درې اغلط شهیدان سوي پر هغو ځای باندې دا نور زخمیان ډېر دي 25 څلور کسه له هغه وروسته شهیدان سوي دي له هغه وروسته شهیدان سوي دي شهیدانو ځایونه خو دغه دي دغه ټول شهیدانو ځایونه دلته رخصه ولاړ رخصه هم روغه جدید ولاړه ده منه مازې پنچره حاجي کاکا تا په دې پیښه کې څوک شهیدان سوي دي مجبورونه شهیدان سوي ښه الله پاک دې قرباني درته قبولې کړي دا یو رخصه ولاړ دلته دغه شیان اخیستو دا د کوچنیانو دا رخصه دې چا وله دا رخصه ولاړ چې د کومې خوا وه د سوداګر وو بل سوداګر وو ښه سوداګر وو بیا یې دغه مرمۍ ورته راوړې ده هغه وایي نه کوله د خلکو له خولې خپله خو ما درته وویل چې ما وجود نه درلود د خلکو له خولې چې هغه نه کوله دا سوداګر نه کوله دوی ورغورځوله بل یې ورسولې وله دغه واقعه ورسوله دا شهیداني وو د تا په دې پیښه کې څوک شهیدان ما په دې پیښه کې یوه مې لور لاړه شهیده شوه یو مې دغه و ورېره ټپي ده بل مې د کاکا د زوی لور دغه شوله شهیده شوه او دوه مې د کاکا د زوی نور دوه ټپیان دي اصلي خبره دا ده اوس ټوله موضوع معلومه شوه چې سوداګرو بوشکې اخیستې بیا په کلي کې هلته په کته کلي راتلی دی موږ کلي ته هلک مرمۍ ورته راوړې وه د اوان هغه هلته نه جنې کوله بیا یې دلته راوړه دلته چې راوړې وه هم نه یې جنې کوله بیا د هلک له لاسه لوېدلې وه نورو دا شهیدان راته له پاته واوښتو خو نه د طالب لخوا څه و نه هېڅ شی نه مو ټربم و هېڅ شی نه و دغه مرمۍ کار کوم د شهیدانو ځایونه چې دي یا په تاریخ چې دي هغه دغه ځایونه و د اوان مرمۍ هغه د چاودلې ځای هم هغه د دغه د زه پوه ده چاودېدلی ځای دغه ده دغه ځای چاودېدلی دی نه په دغه ځای باندې داسې کوټه شوې ده ګوره بلکل دغه ځای نو که د فشار ځای ده د دې پوره ده بلکل صحیح